زه دین اسلام منم، زه په دې فخر کوم. اسلام د مینې محبت او ورورولۍ دین دی. په دین اسلام زندگی د پاک الله رضا ده. په دین اسلام زندگی د مصطفی رضا ده. مونږ رڼا پرېښې ده، مونږ په تیارو پسې ځو، مونږ ناحقو دروغجنو فیصلو پسې ځو. اسلام وایي هر ګستاخ پدار کا یا تی سر قلم کا چې څوک جرأت د ګستاخۍ د مصطفی نه کوي. هر زناکار ښکاره سنسار کا چې زنا نه کوي. هر غل نه لاس کړ که چې بیا چېرته کې غلا نه کوي. مننه. اسلام وی هر گستاخ پدار کا یا سر قلم کا چې څوک جرأت د ګستاخۍ د مصطفی نه کوي. هر زناکار ښکاره سنسار کا چې زنا نه کوي. هر غل نه لاس کټ کا چې بیا چېرته کې غلا نه کوي. د بېدینۍ خلاف مو هر ځای اتحاد کړی دی. مونږ د کفر خلاف هر ځای کې جهاد کړی دی. د بېدینۍ خلاف مو هر ځای اتحاد کړی دی. مونږ د کفر خلاف هر ځای کې جهاد کړی دی. مونږ د عشق لیوني د مصطفی لیوني ګوره په عشق د سر نه کوي پروا لیوني. جنت مو ځای دی، مونږ په دغه اعتبار ناست یو. په محمد خپل سر شیندلو ته تیار ناست یو. مننه. جنت مو ځای دی، مونږ په دغه اعتبار ناست یو. په محمد خپل سر شیندلو ته تیار ناست یو. ربه هر یو واقدار له مې توفیق د عبادت ورکړه، یا د صدیق د صداقت نه صداقت ورکړه، یا د عثمان غوندې حیا او سخاوت ورکړه، یا د عمر غوندې انصاف او لوی همت ورکړه. هر مسلمان له د حیدر غوندې جرأت ورکړه. ربا هر یو واقدار له مې توفیق د عبادت ورکړه، یا د صدیق د صداقت نه صداقت ورکړه، یا د عثمان غوندې حیا او سخاوت ورکړه، یا د عمر غوندې انصاف او لوی همت ورکړه. هر مسلمان له د حیدر غوندې جرأت ورکړه چې دا وطن مې د اسلام په رڼاګانو رنګ شي، چې دا وطن مې د اسلام په رڼاګانو رنګ شي. هغوی کیسه د خپل مذهب په مختصر بیان کوم چې کوم مذهب کې د اوبو اسراف کول ګناه ده. دا مذهب خلک په څه د خلکو وینې تویږي. دا مذهب خلک په څه د خلکو وینې تویږي. ګوره د ختم نبوت عقیده د مسلمان دا د ایمان حصه ده چې پس نبی له محمد نشته. دا د ثابته د قرآن حصه ده. دې عقیده باندې ایمان د امت، دې عقیده باندې روان دی امت، دې عقیده باندې قربان دی امت. خیر دی که سخته وي برداشت به کومون، که لوږه تنده وي برداشت به کومون. خو چې ګستاخ د پاک رسول پیدا شي نو دا زمونږ برداشت کېدلی نه شي. د زنانو په شانتې کور کې کښېنو نه ګوره دا مونږ نه کېدلی نه شي. مونږ د اول هم ویلي اوس هم وایو چې د ګستاخ دپاره یو د سزا سرور لزر کوه د تنه جدا، سرور لزر کوه د تنه جدا. غیر که هر څومره ګستاخان پیدا کی بیا ورله ښه ساز و سامان پیدا کی، خو زما رب ګورې جبار ذات دی، خو زما رب ګورې قهار ذات دی. یا علم الدین او یا قادری پیدا کی چې سر د تن ورله وغورځوي، ورله خالد غوندې غازي پیدا کی چې سر د تن نه ورله وغورځوي، ورله خالد غوندې غازي پیدا کي. نن د هغو نه یو تپوس کومه دې عقیده باندې ته چا پوه کړې چې په ارضۍ کې سپکاوي کوې ته، نو ته همدغه یو ملا پوه کړې چې کومه غیرو جوړه کړې ورله خون به یې دغه وسله ماتوم. په شاعرۍ کې چې ملا به یادوي، په شاعرۍ کې به یې خوله ماتوم. ډېره ډېره مننه کوم.